بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سٹارټ آل پروګرامز اکسیسریز او په دې کې موږ وویلې نوټ پیډ هم ویلې ورډ پیډ هم ویلې. نن به موږ وایو پینټ رنګ ته یې صحیح ده. پینټ څه معنا؟ تاسې بدللی برجر پینټ مختلف د رنګونو باندې نومونه پینټ پې لیکلي او رنګولو ته هم پینټینګ وایي، هغه ته بیا پینټینګ یې صرف ING سره صحیح ده. نو اوس راځو دغه پروګرام چې د پینټ پروګرام ده د څه لپاره استعمالیږي پېژندګلوي هماغه رقم ده لکه څنګه چې دی ورډ پیډ وه. هماغه کویک اکسس ټول بار دب کې، ټیبز منیو دب کې، ریبن دب کې. ریبن بیا په مختلفو سیکشنو برخو باندې ویشل شوی ده او په دې کې رولر د خط کش دوه طرفه، لاندې سکرال بار دب کې عمودي سکرال بار او افقي سکرال بار، هریزنټل سکرال بار او ورټیکل سکرال بار. همدا رقم په دې کې سټیټس بار هم ده، زوم کنټرول هم هماغه رقم دب کې. خو دا پروګرام د څه لپاره استعمالیږي؟ اضافي چوک ښه پینټ پروګرام چې کوم ده د رسامۍ لپاره استعمالیږي. عکسونو کې تغیرات راولئ، لږ لږ دوه عکسونه سره یو ځای کوئ، سر تر لرې کوئ، بل سر پکې ږدئ. همدا رقم په عکس باندې کلیکل کوئ له پاسه. نو د دغو کارونو لپاره چې استعمالیږي پینټ پروګرام استعمالیږي. نور به تاسې عملي وګورئ، نور د تېر رسامۍ کې تاسې ما نه ښه پوهېږئ. دلته مې ورځ وړکو ته درس ویلې نو دغه پینټ مې ورته ویلې، وینډوز یې وویله. دغه کمپیوټر لیب کې داسې ناست یو ورځ دفتر هم یو طرف ته هسې مې ورته راوکتل، دغه کمپیوټر دغه لاندې ته لګېدلی ډېره ښکلې رینجر یې جوړه کړې، نور په کمپیوټر نه پوهېده خو شوق یې ورسره و که نه. دا رینجر چې ده د پولیس کوم موټر دی دا یې په پینټ کې جوړ کړی. زه مو ته حیران وم چې د ماوس باندې دومره کنټرول څنګه نو اوس راځو عملي کار کې کوو. دغه پینټ چې کوم بټن ده دې باندې به کلیک کوئ، نیو هماغه نیو دا ګوره نیو هم په نوټ پیډ نه موږ وایو. نوی فایل راخلاصوي د دغه پروګرام کوم یو دی چې راخلاص کړی ده پینټ پروګرام اوس موږ راخلاص دی دی راخلاصي کلیک په نوی به راخلاصي. بل چې ده په دې کې اوپن چې مخکې دې سیو کړی هغه فایل راخلاصي. سیو یو رسم دې جوړ کړه صفته هماغه طریقه ده ګوره سیو ته که لاړ شئ ځای انتخاب کړه، نوم ورته ولیکه او سیو یې کړه. په هر پروګرام کې دغه رقم ده نور ښه. بل چې ده په دې کې سیویز ده دې هم هماغه وظیفه ده. په ډېرو نومونو په ډېرو ځایونو او په ډېرو قسمونو د عکسونو مختلف قسمونه یې تاسې بلدلي چې یو نیم عکس یو نیم موبایل نشي راخلاصولی. هغه قسم فایل چې کوم ده دغه چې تاسې کوم پروګرام ده د عکسونو په موبایل کې هغه نشي راخلاصولی. که پینټ ته یې راوړئ، پینټ یو داسې پروګرام ده، فوټوشاپ هم یو نیم عکس نشي راخلاصولی، خو پینټ یو داسې پروګرام ده چې څه رقم عکس ورکې راخلاصوي. بیا دا مختلف قسمونه دي. مثال یو فایل په PNG کې سیو د PNG فارمیټ کې JPG ته یې واړوه، BMP ته یې واړوه، GIF ته یې واړوه، یا سیویز باندې که کلیک کړي دلته به ځم چې نور هم ډېر وکړي. دغه 24 بټ میپ او کلر بټ میپ او 16 کلر بټ میپ وغیره نور هم دي. ټیف ده، جیف ده، JPG ده، PNG ده. دغه فارمیټ ته تاسې اړولی سي. یا له هغه ځایه یا دلته ګوره قسم دلته ده، مختلف قسمونو تاسې له دې ځایه ورته بدلولی شي. د عکس قسم نو بیا چې کله تاسې مثال هغه PNG فارمیټ کې نشئ راخلاصولی، JPG ته یې واړوئ چې بیا تاسې موبایل راخلاصولی شي. بیا به راشئ د دې نه مخکې چې کوم دا پرنټ ده په دې کې زه یو رسم اول جوړوم. دلته ګوره دغه ستوری ده پکې، زه به ستوری جوړ کړم. کلیک به وکئ، کلیک به پرېږدئ نه، ماوس به داسې کش کړئ، ډریګ به یې کوئ، نو دغه رسم به جوړ شي. بیا راځو دې ته زه رنګ ورکوم، بالټایپ سره اخلم. بالټایپ چې څه رقم رنګ نه تر ډک کړي هماغه رنګ به ستوري ته ورکوي. ښه دغه ستوری ما جوړ کړو. اوس راځم پرنټ. پرنټ کې اول موږ پیج سیټ اپ ګورو لکه څنګه چې موږ مخکې د دې سیټینګ کوو. ښه پیج سیټ اپ تر دې ځایه هماغه رقم ده. کوم سایز کاغذ ده؟ A4 سایز کاغذ ده. کاغذ سرچینه کومې ټرې نه کاغذ راخلي ورته چې اټومیټیکلي راواخله. پورټریټ یې چاپ کوئ په صفحې کې، که لینډسکیپ یې چاپ کوئ، عمودي که افقي صحیح ده. همدا رقم مارجنز ګیر چاپېره چې کوم د خالي ځای پاتې کېږي دې ته مارجنز وایي. لیفټ چپ طرف ته، ټاپ پاس طرف ته، رایټ ښي طرف ته او باټم لاندې طرف ته، کوز طرف ته څومره چې تاسې پرېښودل غواړئ. بیا په دې کې نوی شی چې کوم دا د دې نه لاندې ده. اول ده په دې کې سنټرینګ. زه راځم دا انتخابوم. دې سایز ډېر زیات ده د دې عکس
خو زه به داسې کار وکړم چې د دې سایز به کم کړمه 50% 5% نه بلکې دا به زه کړمه 10 هم ډېر غټ څه 20 صحیح څه. اوس دغه عکس فرض کړه موږ دومره په چاپ کول غواړو، دغه ته راځو چې دا څه وظیفه اجرا کوي. صحیح ده. خو دلته اول ګورو په صفحې کې چاپ کېږي، پاس چاپ کېږي، چپ طرف ته چاپ کېږي. پام خو همدا ورته زه غواړم چې په دې غټ منځ کې دا چاپ سي. نو سنټرینګ مرکز ته یې راوړه، هاریزنټل افقي ګوره منځ ته لاړ. بیا غواړم چې دلته نه د غټ منځ صفحې کې چاپ سي او مدید هم دغه هغه ته لاړ شي مرکز ته منځ ته. نو ورټیکلی به هم سنټر انتخاب کړي، نو د کاغذ په غټ منځ کې به بیا چاپ کړي. که سایز لږ غټ کوی دی نو صفحې کې به ډېر ښه راځي. دا چې کوم مارجنز ګر چاپېره ساحه پاتې کېږي دا بیخي مساوي وي. که چېرته دا ته انتخاب نه کړي کېدای شي پورته چاپ سي یو طرف ته، نو دغه عکس بیا ته تر پرې کوي دغه کومې ځای وي برابرۍ به کوي، داسې به ښه مناسب راځي. بیا راځو سکیلینګ ته. د دې عکس سایز د یوې صفحې نه ډېر زیاده لکه مخکې تاسې ویل 100% و. 100% په خپل سایز کې چاپ کېږي. څومره چې د دې کمپیوټر کې څومره سایز ده د دې ستوري څو صفحې ځای نیسي ده. صحیح ده. نو هغه کې چاپ کېږي. خو که زه ورته وایم چې دا فیصدي لږ کمه کوي صفحې کې ځای سي، فرض کړو ته 25%، 25 هم لږ کم ده که نه چې صفحې ته ورسېږي. 10 هم لږ کم ده، 11 بس 10 بیخي صحیح دی. 11 کې بیا دویمې صفحې ته وړي. ګوره دا په مکمله صفحې کې دغه یو عکس راغی. څومره A4 کاغذ دا دومره سایز کې تاسې عکس چاپ کوئ. نو ښه دې نه علاوه راځو فټ ته. یو خو په دې ځای نه تاسې دا سیټینګ کولی شي، خو دا ګوره کله فیصدي کم وي، کله زیاته وي، کله زیات که کله کم که. ډایرکټ دا ډېره اسانه طریقه ده. فټ ته چې لاړ سې 1/1 یې که نو په یوې صفحې کې به ځایږي. که چېرته یې 1/2 کې په 2 کې بیا ځایږي. یوه دغه صفحه څه یوه لاندې سوه. که 2/2 کې 4 ته بیا راځي. یو کنج دې صفحې کې څه یو دې طرف ته بلې کې، یو دې طرف ته بلې کې، یو طرف ته بلې کې. خو داسې خو موږ عکس نه چاپ کوو که نه چې بیا ضرور صفحې سره یو ځای کوو. همیشه موږ چې عکس چاپ کوو 1/1. دا د بیخي اسانه سیټینګ ده د دې ځای. اوکې به یې کوئ سیټینګ د دې وشي چې څومره سایز هم وي د دې عکس، که وړوکی وي که غټ وي. دغه یوې څومره صفحې سایز دي، کاغذ سایز ته څومره انتخاب کړه، که A4 د انتخاب کړه، A5 د انتخاب کړه، A3 د انتخاب کړه، په هغې صفحې کې درته ځای وي مکمل ټول عکس. بیا راځو که چاپ کوئ نو پرنټ ته به راسو او پرنټ کې تاسې وګورئ هماغه سیټینګ ده. په کوم پرنټر یې چاپ کړئ پرنټر به انتخاب کړئ. دغه کې ډېرې صفحې وي نه، دا سیټینګ خو موږ ویلې ټولې صفحې چاپ کړه، انتخاب شوي لیکل چاپ کړه، موجوده صفحه چاپ کړه، یا مختلفې صفحې کې دلته ورکړي باکس کې ورته لیکي. خو دې کې خو عکس کې خو ټول په یوه صفحه کې راځي، نو دغه کې دغه سیټینګ نه کېږي. او څو وارې چاپ کړئ دا عکس دا کولی شي. او که دې کې کولیټ کې که انکولیټ کې څه پروا نه کوي، ځکه چې یو عکس ده ستې که په ترتیب کې به ترتیب شي. دغه یو عکس ده څو وارې کې چاپ کړئ، یو مرة دغه ځای نه ته سیټینګ ورته وکړه چې 5 وارې چاپ کړو، نو 5 وارې به چاپ کړي درته. پرنټ باندې چې کلیک کړي چاپ شروع کېږي. یو ورځ به معلوم چېرته پرنټ کوو، پرنټر به دلته راوړو. بل چې دی په دې کې موږ وایو پرنټ پریویو. د چاپ نه مخکې دغه عکس د لیدل غواړم چې کاغذ باندې به څنګه ښکاري. پرنټ پریویو، پرنټ چاپ کول ته وایي، پری مخکې، ویو لیدلو ته. له چاپ نه مخکې د عکس د لیدل غواړم. د صفحې سایز ډېر غټ ده، خو دا ستوري ما بیا هم وړوکی په جوړ کړی ده، الا په دې کونج کې وي. د صفحې سایز څنګه کمیږي دا هم ته ښیم، دې پسې دغه سیټینګ راځي. زوم ان نږدې کا، زوم آوټ لرې که لږ. یوه صفحه خو هسې دغه یوه صفحه ده، 2 صفحې او دغه راتلونکي نیکسټ صفحې ته لاړ. راځو دلته موږ راځو فرام سکینر آر کیمرا. دا نوی ده، دا په هغه کې نه و، په ورډ پیډ کې. سکینر ماشین چې کوم دا د هغه وظیفه چې دلته موږ سره یو ستاسې کاغذ باندې لیکل یا عکس چې درسره وي هغه کې کېدلی لکه فوټوکاپي ماشین په هغه کې چې کېښود هغه عکس د هغه نه یو اخلي دلته ته راوړي. چې څنګه هغه ته ورسره کنیکټ کړي دا به فعال شي، دا اوس غیر فعال ده. یا که کیمره د سره وي ډیجیټل USB لاین لري که نه چې کمپیوټر ته یې ولګوي، عکس دې واخیسته هغه ته دې ولګاوه، غواړي چې ډایرکټ له کیمرې نه هغه ته راوړي. پینټ پروګرام ته که نوم په لیکي یا تاریخ په لیکي چې هغه لیکلو لپاره، نو دا په هغه وخت کې فعال سي. ګوره سکینر عکس هم د اوسره د کیمرې هم د اوسره، نو ډایرکټ داسې لکه د اوپن داسې کار کوي.
لکه دا اوپن نه څه استفاده کوي دغه رقم دا هم کار کوي ډایرکټ به یې له کیمرې نه هغه عکس درته راواخلي دلته. بل د په دې کې سینډ ان ایمیل لکه څنګه چې په ورډ پیډ کې یو دغه عکس که چېرته لیږل غواړې خو له دې ځایه موږ اکثر نه لیږو له خپل ایمیل ادرس نه یې لیږو چې هغه جیمیل کې وي که یاهو میل کې وي لکه دغه ځای ولې نه لیږو دا آوټلوک پروګرام غواړي هغه لپاره څه نغدو ضرورت وي څه خدمات دي هغه به اخلي دي هغه نه وروسته بیا کولی شي. ښه سیټ ایز ډیسکټاپ بیکګراوند دغه موږ مخکې استعمال کړی ده دغه ډیسکټاپ بیکګراوند په اوله ورځ. ډیسکټاپ بیکګراوند څه شي ته وایي ته یې وښیه. ډیسکټاپ بیکګراوند نه ده دې زده ښه کار نه ده چا ته یې وښیه دا کار دې ښه نه ده که نه ته یې وښیه. ډیسکټاپ بیکګراوند څه شي ته وایي. کمپیوټر چې کوم ډیسکټاپ باندې شاته عکس لګېدلی وي هغه ته ډیسکټاپ بیکګراوند یا وال پیپر هم ورته وایي. دغه عکس ته تاسو ته په اوله ورځ ویلي وو دلته چې عکس بدلوئ رایټ کلیک پرسنلایز ته به لاړ شئ دې ځای دغه نه یو عکس انتخاب کړئ صحیح ده. یا که خپل عکس د سره وي فرض که دا عکس د سره رایټ کلیک که په دې باندې سیټ ایز ډیسکټاپ بیکګراوند دا عکس به په ولګېږي. خو ما سره عکس دلته په پینټ پروګرام کې ده دغه عکس غواړم چې ډایرکټ یې له دې ځایه ولګوم نو تاسې بیا کولی شئ له دې ځایه دا سیټینګ وکړئ. سیټ ایز ډیسکټاپ بیکګراوند خو مخ درې هغه دي پکې فل ټول ډیسکټاپ په ډک کا دا ټول عکس به ټول ډیسکټاپ ونیسي د یو عکس ټایل دغه کې ګوره دا عکس څو وارې ښکاري په شرط د دې که چېرته د عکس سایز وړکی وي غواړي چې ټول ډیسکټاپ په ونیسي خو ډېر وار دې په راسي نو ټایل به انتخاب کړي. او سینټر که یې چې یو وار دې ښیي نو مرکز کې به یې ښکاري دلته وګورئ ګیر چاپېره تور هغه د ورسره توره پټه به ورسره وي خو دا که د عکس سایز وړکی وي د توره پټه به راځي که د عکس سایز د ډیسکټاپ د دې سایز نه زیات وي بیا به نه په ښکاري هغه خو دغه باندې فعلا زه نه کلیک کوم. راځو پراپرټیز ته د صفحې سایز ډېر زیات ده دا زه کمومه څنګه کمیږي پراپرټیز ته به راسي. پراپرټیز کې اول د دې واحدات دي دلته چې کوم دغه ویټ پلنوالی او هایټ جګوالی ده ورته دا انچونو کې دي وي سینټي میټرز کې دي وي سانتي کې که پیکزلز کې دي وي زه انچونو یا زه پیکزلز اخلم. کمپیوټر کې اکثره پیکزلز استعمالیږي د عکسونو دې شیانو لپاره. دا 3000 څومره ده دا زه کمومه 1000 او دغه کمومه 800 ده. ښه دا دې ساده وي که رنګه دې وي ساده هېڅ وکم نه غواړي صحیح ده رنګه اوکې که ګوره د سپینې صفحې سایز راکم لکه څه چې کاغذ تر کټ کړي او پاتې شي دا په دې شکل باندې څه جګوالی داسې هم کمولی شي. ګورئ دغه نقطو ته چې کله راسي یو ماوس پوینټر بدلېږي دې باندې به کلیک کړي ماوس دغه هغه به ویسي پورته داسې به کم شي دې سایز. ښه بیا راځو بل په دې کې چې د اباوټ پینټ بارے کې معلومات دي کوم وینډوز کې انسټال ده هماغه رقم لکه څنګه چې نوټ پیډ کې کوم کمپنۍ جوړ کړی او کوم چا انسټال کړی ده او اخر کې د ایگزیټ سره څه کېږي پروګرام بندېږي. خو راځو دلته دا ریسنټ پکچرز د نږدې وخت کې چې کوم عکسونه ما د پینټ پروګرام کې راخلاص دي او کار مې په کړی ده هغه دغه دي فرض کړه دې باندې کلیک کوم او ته مې دمه سیو کړه راخلاص کړئ چې هغه چا ډیلیټ کړی ده. بل یو باندې کلیک کوم هغه هم چا ډیلیټ کړی ده دا مې ډېر مخکې لکه چې استعمال کړي دي دا ختم شوی ده. ښه دغه رقم نور که اوپن یې راخلاص کړي استعمال کړي هغه درته ښیي دغه ځای نه راخلاصولی شي. خو اوس راځو عملي کار ته. ښه په دې کې هم ډیلیشن څنګه کېږي کنټرول ای دی سلیکټ آل شارټکټ د ټول انتخاب سره ډیلیټ بټن به ووایه صحیح ده. زه دې سایز لږ زیاتوم به. ښه کټ کاپي کوو د دې لپاره زه یو عکس راخلاصوم. عکس به څنګه راخلاصو اوپن خو یو بله طریقه یې ته ښیم پینټ پیسټ ده پیسټ دغه شي باندې به کلیک کړئ پیسټ فرام دا هم داسې کار کوي لکه اوپن دې باندې به کلیک کړئ کوم عکس که راخلاصې پکچرز کې موږ سره عکسونه شته فرض کړه دې نه دغه عکس راخلاصوم راخلاص سایز یې زیات ده زه یې لږ سایز کمومی دی. راځو دا به څنګه وایو دا به انشاءالله وروسته بیا هم وایو 50% یې ته سایز کم کړه. ښه اوس د کټ کاپي کومه کټ کاپي لپاره انتخاب ضروري دی. انتخاب دلته ګورئ سلیکټ څه رقم انتخاب کوي ریکټینګولر سلیکشن مستطیل په شکل زه انتخاب کوم دا به انتخاب کې انتخاب مې وکړي که نه کټ که ده پیسټ یې که او هر چېرته یې وړی وړلی شي انډو بټن دغه ده بېرته یې خپل حالت ته ویست. بل څنګه کولی شي انتخاب وکړه د کټ بله کار څنګه استفاده څنګه در کولی شي چې انتخاب دې وکړي د مینس کې به په کلیک کې او تر ویې به شي دا یې بله طریقه شو د کټ.
کاپي سره کم کېږي انتخاب وکړه او کاپي که ده پیسټ یې که د یو بله کاپي راغله ډیلیټ سره کم کېږي ډیلیټ بټن سی وایي تیار انتخاب ده یا دلته که راشي هم ډیلیټ کولی شي بل او ډېر مهم شی چې ده په دې کې فري فارم سلیکشن ده کټ کاپي پیسټ خو تاسې ولیده فري فارم سلیکشن دا خو د مستطیل په شکل فري فارم چې څه رقم د تا خوښه فري آزاد ته یې که نه ماوس د آزاد دی څه رقم یې تاویه ګوره ورته زه زه در کومه صحیح ده تاسې څومره دقیق کړئ ځینې د اثر لري کومه صحیح شو په دې طریقه تاسې ځینې دغه غوږونه تر کټ کوئ هم تر لرې کولی شئ انډو ښه بل دی په دې کې سلیکټ آل هماغه وظیفه یې ده ټول انتخابي ټول ګوره صفحه ټول انتخاب شوله دا نه صرف دا کس انتخاب کړي کنټرول پلس ای د دې شارټ کټ دی بل د په دې کې انورټ سلیکشن دا هم کله کله ډېر مهم رول لوبوي ما فرض که ګوره دغه ځای انتخاب که خو زه دغه نه د دې نه ګیر چاپېره چې کوم ځای پاتې ده غواړم چې دا انتخاب شي ټول نو تاسې اوس ما دا ځای انتخاب ده را به شي انورټ سلیکشن د انتخاب سرچپه که دا کوم ځای مې چې انتخاب ده دا مه انتخاب او کوم چې نه د انتخاب هغه انتخاب ده نو دې باندې به کلیک کړي اوس ګوره دغه باندې زه کلیک کوم دا وړمه ګوره هغه پاتې شه او دا تر ویې وړه شارټکټ فعلا نه لري کنټرول آی چې کوم د دې بیا مخ ته زده کړې د بل شي ده د هغه د څه ورته وایي د ایټالیک چې کله په څنګ لیکل کوې هغه به په فوټوشاپ کې وي ښه ډیلیټ خو تاسې ولید ټرانسپیرنټ سلیکشن شفاف انتخاب کمپیوټر کې هسې هم شفاف وي څنګه ده انتخاب ده صرف کراپ ته راځو دا کس زه لرې کومه بله کس راوړمه چې کراپ هم در باندې زده کړم یو چا عکس کوي زه ځمل دې ځای ډیسکټاپ باندې یو عکس ګورم فرض که زه دغه عکس راوړم ښه غواړم چې مثال دغه یو عکس د روغ یو سړی پکې ولاړ ده فرض که وړه جلکۍ ده پکې غواړم دې پاسپورټ سایز عکس یې دې نه جوړ کړم نو تاسې به یې دې انتخاب وکړئ اول مستطیل په شکل هغه پاسپورټ سایز عکس دې مستطیل په شکل وي که نه بس دا پاسپورټ سایز عکس کراب باندې کلیک کوئ او کرب به ترجمه کړي نو صحیح ده لکه څنګه چې نوم د پښتو ته ما دغسې اړولی کرب به ترجمه کړي چې شي نه خواب وکړي بس هغومره به پاتې شي انډو بل په دې کې ریسایز ده ریسایز لپاره به زه دغه د صفحې سایز لږ کم کمه د دې سایز که زیاته یا یې کمه یې افقي که عمودي زه ورته وایم چې عمودي افقي 100% درته وایم چې 200 یې که خو ګوره که دا یې زیات تومه دا هم زیاتېږي دغه بیا دغه ځای کې یو اپشن ده مینټین اسپیکټ ریشو ده بغیر فعال کې بیا چې څومره ته زیاتې ورته وایم چې صرف افقي زیات که دا بیرته ورته 100 که اوکې که هغومره به سایز د دې زیات شي انډو چې بیرته خپل حالت ته راشي کنټرول پلس زیډ د انډو شارټ کټ ښه دغه فیصدي کې دې وي که پیکزلز کې دې وي صحیح ده فیصدي ښه ده چې هر څومره ته زیات او کم کې بیرته 100% ته راځي که کمه یې د فیصدي به د 100 نه کمه ورکوې او که سایز زیاته یې فیصدي د 100 نه زیات ښه ورته وایم چې تاو که د عکس په 10 زاویې باندې افقي تاو که داسې تاو شه انډو دا عکس تاو که په 10 یا 15 زاویې باندې عمودي تاو که دې بل طرف ته تاو شه انډو راځو د عکس اوس مکمل تاو که چې کله کله موږ عکس واخلو پروت هم اخیستی کله په یو څنګ کله په بلې داسې تاو که پوه شوې په دې بل طرف ته یې تاو که انډو بیخي دې په څټه اخیستی په دغه په هغه کې فرق شته صحیح ده لاسونه یې بدلوي یو بل طرف ته او په اخره کې که چېرته غواړې چې ښی لاس دې سړي چپ سي او چپ یې ښی سي د هغه لپاره به فلپ هریزنټل کې خو لیکل که نه وی ورسره بیا نه په پوهېدی دغسې ده که نه دا ورته وایي که په چپ لاس لیکل کوي او بېرته که خپل حالت ته وګوره انډو که بېرته خبره په ښي لاس وله ښه زه تاسو ته یوه طریقه ښیم دغه هغه په ځای زه بل سر لګوم دا به څنګه لګو د دې لپاره به تاسې دغه به مینیمایز کوئ
اکثره وړکي دوه عکسونه به څنګه سره یو ځای کوئ دغه لپاره به صفحه داسې زیاته کوئ زه به یو بل عکس هم دلته راوړم دغه نه وروسته بیا که سرونه سره بدلو هم بدلولی شو د دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ یو بل عکس به هم را خلاص کړئ پیسټ فرام ته به لاړ شئ او له دې ځایه ګورو که چېرته موږ سره یو بل عکس و زه دې فولډر ته ننوځم یو عکس به وي ورته چې دا عکس را خلاص کړئ یا بل وګوره ورته چې ته دغه عکس را خلاص کړه دا عکس خو ډېر عکس دی سایز د دې عکس چې کوم ده ډېر زیات ده زه به دا لږ کم کمه متوجه باشید تا څه خبره کوله او درې معلوم بس پیدا کېږي سایز یې ډېر غټ ده د صفحې د سایز نه د عکس سایز ډېر غټ ده دغه نقطه ولې نه انتخابېږي دغه طرف ته به راسو څه سوه دغه کونج ښه ده دا به اوس رور را پیدا شي دا ولې د ماوس دومره بازو بول کوي ښه اوس یې لږ ګزاره وکړه لږ به نور هم کم شي چې بیخي کم شي لږ ګزاره یې نوره هم وکړه لږ به یې د عمودي سایز کم کړو ښه دا څومره غټ عکس و ښه دا دواړه عکسونه که سره یوځای کوئ دلته به یې ورسره کېږدې او چې څنګه دې باندې تر کلیک دا عکس به دغه سره ولګېده سیو یې کړه دا دواړه عکسونه سره یو شول ښه اوس راځو که زه غواړم چې دغه عکس رااخلم دلته یې کېږدم یا دې عکس رااخلو سر دلته یې کېږدو دې لپاره به تاسې فري فارم سلیکشن یې زه درته کوم صحیح ده اوهو انتخاب ګډوډ شه ماوس کلیک به پرېږده نه زه زه راخلم صحیح ده خو دغه عکس ته به تاسې ګورئ د هغه مطابق به دغه د بل عکس سایز هم هغومره غټ وي بیا به ډېر صحیح راځي صحیح ده خو ګور د انتخاب چې تر څو ښکاري ته تاسې دې سایز زیاتولی کمولی څنګه باندې در کلیک کوئ بس د دې په پاتې څه پېغلي پوه شوې په نور به انشاءالله په دغو او دغو نورو اپشنو کې بیا بل ورځ کار کوو هغه بیا بل پروګرام هغه دا به مینیمایز کړي هغه عکس به راخلاص کړي فرض کړه زه راخلم څه دا د امتحان والا چیرې لاړو دغه ده رایټ کلیک اوپن وید دلته وګورئ دغه ده کوم پروګرام سره خلاصو پینټ که نه پینټ سره راخلاص که او کیک راخلاص دا په بل پینټ کې ده که نه دا به انتخاب کې فرض کړه زه داسې بس دغه دې نه دا سر رااخلمه صحیح دا بل دې ځای نه کاپي کې لاړ به شي ښاغلي دویم پینټ ته دلته به یې پیسټ کې دا کزتي راوړه دلته یې کېده تاسې به صحیح انتخاب کړی وي دا خو ما زه درته وکړم فري فارم سره به انتخاب وکړئ سم صحیح بیا دلته راوړلی شي او دې کې ډېر ښه کارونه کېږي خو خیر هغه به وخت سره به تاسو ته د یو کورنۍ وظیفه در کوم چې کولی شئ که نه شئ کولی